تازه او د خوښۍ خبر، طالبان بالاخره د خلکو غوښتنه ومنله او ښځینه پولیس په دندو ګماري. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. وروسته له هغه چې په ډیرو ځایونو او په ځانګړې توګه د ښځینه او د تلاشۍ پر مهال طالبانو ته د ښځینه پولیسو کمی احساس شو او خلکو هم ترې وغوښته چې په اسلام کې د سړي لخوا د ښځو تلاشي ناروا ده. نو اوس تازه د کورنیو چارو وزارت وایي له اکاډمۍ فارغې شوي ښځینه پولیس یې پر دندو ګماري. کورنیو چارو وزارت وایي د اړتیا وړ ځایونو کې ښځینه پولیس یې پر دندو ګماري. د کورنیو چارو وزارت وایان رسنیو ته په استولي ویډیویي پیغام کې هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې دوی ښځینه پولیس یې تقاعد کړي دي. د په خبره کورنیو چارو وزارت دغه ډول راپورونه بې اساسه ګڼي او هغه ردوي، بلکې پر ځای یې دوی هڅه کوي د پولیسو له اکاډمۍ فارغ شوي پولیس یې پر دندو وګماري. د کورنیو چارو وزارت وایان وایي دوی د اړتیا وړ ځایونو کې ښځینه پولیس یې پر دندو ګماري او په خبره یې د ښځینه پولیسو دندو ته اړتیا ده او هغه راپورونه ردوي چې ګواکې ښځینه پولیسو د کورنیو چارو وزارت له لیکو ایستل کیږي. خلک د طالبانو یاد اقدام ستایي او وایي چې د حکومت په هره برخه کې باید د ښځینه په دندو وګمارل شي. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.